ګران همزولو السلام علیکم. بیا هم د ژوند کیسو خپرونې د خپرېدو وخت را رسېدلی دی. لومړی به د نن کیسې یوه لنډه برخه در واوروم. هر څه چې له پړې کش کوم نه ځي. یا هله اوف دا خو نه وځي. دا غږ د سلیمان په نوم د یو هلک و. دا چې څه پېښ شوي وو، راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو. اوهو دا غږ خو د توتي او نورو مرغانو دی چې د ګلانو په کوټه کې څه کوي. ته صبر وګورم. ای توتي دا څه کوئ؟ ای توتي څه درته ووایم؟ د ګلخونې یا د ګلونو د کوټې پلاستیک دی ولې سوری کړ؟ ګلدان دې ګوره راته مات که. ته صبر دا مرغۍ له دې ځای وباسم. بیا توتي له تا سره یو څو خبرې لرم. هلی کشې وځئ له دې ځایه وځئ. ای مرغۍ وځئ، دا سالم جوړ کړی، وځئ. ښه شو ټولې مرغۍ ووتلې. نه توتي تا ته مې وویل چې ته دلته صبر وکړه. ستا په دې کار زه نن یوه کیسه درته وایم. توتي نن به زه د غنمو د کښت په نوم کیسه درته ووایم. ښه کیسه خو داسې ده چې یو وخت په یوه ښکلي کلي کې د سلیمان په نوم یو هلک له خپلې کورنۍ سره اوسېده. یوه ورځ نږدې مازدیګر و. سلیمان غوا د څرولو لپاره د کلي سړ ځای ته بوتله. نور به دې نو څه سر در خوږوم توتي. سلیمان هلته خپل همزولی فواد ولید. له هغه سره د بایسکل په اړه غږېده. دواړه ډېر خوشحاله ول. فواده پلار مې واده راسره کړی چې بایسکل درته اخلم. که راته واخلې ښه ساعت به مو تېر شي. اوهو څومره ښه. بیا یې کله کله راکوي چې په بایسکل چکر وهم. اوهو تا او سهیل خو مې انډیوالان یئ. اوهو سهیل چېرته ځي؟ نه پوهېږم خو ډېر غلی روان دی. سهیله چېرته روان یې؟ سلیمانه زم چې ټنډکلک وکم. همدلته راځه چې ساتیري وکړو. غوا مې هم د هغه ویالې څنګ سره څري. حالا نو راځه. نه سلیمانه دلته خو نږدې سړک دی. د سړک هغې غاړې ته هم د خلکو پټي دي. دلته ساتیري نشو کولی. راځه چې کوز کلي ته لاړ شو. هلته نور هلکانو سره به ساتیري وکړو. هلته د غوام په وښو مړیږي. نه سهیله تر هغه ځایه څوک ځي؟ دغه ځای مو هم کور ته نږدې دی او هم ښه ځای دی. ډنډکلک راکړه چې ساتیري پیل کړو. هله نو. نه سلیمانه سهیل سم وایي. دلته به ساتیري نه کوو، د خلکو پټي خرابېږي. نه د خلکو پټي نه خرابېږي. هله نو ډنډکلک راکړه چې ساتیري پیل کړو. اوف سلیمانه که کلک د خلکو د غنمو پټي کې ولویږي بیا به یې څنګه راخلی؟ هسې ځان په جنجال مه اړوه. ته چرت مه وهه. زه د خلکو ځواب وایم. دا دی ما پیل کړه. هله نو کلک راوړه. ګوره درته مې وویل چې مه کوه. کلک خو د خلکو پټیو کې ولوید. زه خو نه راخلم، خپله پسې ورشه. والکه ته څنګه ډارن یې؟ فقط غنم دې خوري. سمه ده زه یې راوړم. سلیمانه دلته مو کلک پیدا کول ډېر وخت نیسي. راځه د سهیل خبره ومنه. د کلي میداني ته ولاړ شو. ګوره د دلاغه اکا غنم دې د پښو لاندې کړل. خیر دی ته یې راواچوه. دا ځل یې سړک خواته وهم. دغسې هغه دی کلک بیا د خلکو پټیو ته لاړ. هله نو پخپله یې راوړه. سمه ده زه یې راوړم خو تاسو به ساتیري نه پرېږدئ. دا ځای ورغلم. اوف سلیمان خو ټول غنم د پښو لاندې کړل. هو که د لاغا کاکا خبر شي څه ځواب به یې وایي؟ سلیمانه د دلاغا کاکا د غنمو پټي دې څنګه تر پښو لاندې کړل؟ هو د بیچاره غنم دې ټول ورته خراب کړل. وایم غم یې مه کوئ. د دلاغا کاکا ځواب یې پر ما خو تاسو به ساتیري کوئ. وګوره سلیمانه غوا دې د غنمو پټي ته ورغلې. هله هغه راوباسه. پرېږده چې همالته ښه ځان مړ کړي. هغه به وایي چې څښتن مې د غنمو پټیو کې ګرځي. زه ولې ورنشم؟ هغه دی د لاغا کاکا دې خو روان دی. هله سلیمانه غوا دې له پټي راوباسه. او خدایا اوس به څه کوم؟
توتی د لاغا کا د ولسوالۍ له بازاره د کور خواته روان و. پټیو سره نږدې له بل کلیوال اسلام لالا سره په خبرو شو. سلیمان ډیر ورخطا و. غوښتلې د لاغا کا له راتګ نه مخکې غوا له پټي نه وباسي چې هغه پرې خبر نشي، کنه په لوی جنجال اوړي. اوس به څه کوم؟ یا وزه له پټي. یا دا څنګه بده غوا ده، هېڅ له پټي نه وځي. یا هله سلیمانه زر کوه، غوا دې له پټي وباسه. هله زر کوه. خو وینې مې هر څه چې له پټي کش کوم نه ځي. یا هله اوف دا خو نه وځي. یا وزه له پټي. سلیمانه د لاغا کاکا له اسلام لالا سره په خبرو شو. هله ژر کوه، هر ډول چې کې غوا دې له دې پټي وباسه چې ټول غنم دې ورته خراب کړل. هله اوف نو څنګه وکم؟ هر څه چې کوم له پټي نه وځي. یوه بلې خوا منډې وهي. اوف یا سهیله وګوره، سلیمان او غوا د لاغا کاکا د غنمو پټي خراب کړل. هو غنم یې ولوش له ځمکې جګ شوي وو، د پښو لاندې یې کړل. اوس به د لاغا کا څه ځواب وایي. سلیمانه دا ته څه کوې؟ هله ژر کوه چې د لاغا کاکا دې خواته را روان شو. اوف هر څه چې کوم غوا له پټي نه وځي. اوف خدایه اوس څه وکم؟ اوف د لاغا کا راورسېده. والکه سلیمانه دا څه کوې؟ او خدایه دا خو په جنجال واوښتم، اوس به څه کوم؟ والکه ته دې له دې غوا سره زما د غنمو پټي کې څه کوې؟ دا خو مو ټول راته خراب کړل. ولې هېڅ غوا خپله تتلې وه، خو اوس نه راوځي. یوازې دا یو ځای نه دی، وړاندې خو ستا د بوټونو پلونه دي. ته صبر، زه به اوس د سره ګورم. اوف زه اوس څه وکم؟ باید وتښتم. صبر، زه به د سره ګورم، نشي رانه تښتېدلی. توتی سلیمان چې ولیدل د لاغا کاکا منډې پسې وهي او نیسي یې، هماغه و چې غوا یې پټي کې پرېښودل او خپله وتښتېد. د لاغا کاکا چې ولیدل د غنمو پټی خراب شوی دی، ډېر په قار شو. د سلیمان د غوا خپل کور ته ورسره بوتله. نور به د نو څه سر در خوږوم. سلیمان لږ لرې د یوه زاړه دیوال شاته پټ شوی و، ډېر خفه و. فواده نه پوهېږم چې د لاغا کاکا نه مې غوا څنګه راولم. که پلار مې خبر شي بایسکل نه راته اخلي. سلیمانه ته خو قرار ناست یې، هله لاړ شه غوا دې ترې راوله. ته فکر کوې په داسې اسانۍ به مې غوا راکړي؟ که ورشم حتما مې ګیر کوي او سم مې ډبوي. ګوره ما او فواد خو درته وویلی چې مه کوه، خو تا نه منله، ځان دې په جنجال واړو. آخر هو که زموږ خبره دې منلې وای، ولې به د لاغا کاکا د غنمو پټي خرابېدل؟ اوس دا خبرې پرېږدئ، ووایئ څه وکړم چې غوا مې ترې راولم. اوهو سهیل څه شو؟ سهیل ډنډکلک ورسره واخیست او د کلي میداني ته لاړ. فواده که د لاغا کاکا ته ورشم غوا به مې راکړي؟ سلیمانه فکر نه کوم چې دومره په اسانۍ دې غوا درکړي. دا څلورم ځل دی چې هغه پټي ور خرابوي. اوه خدایه اوس مې پلار ته څه ځواب وایم؟ تېر کال مو ملګري زبیر ستا په څېر د لاغا کاکا د جوارو پټیو کې ساتري کوله، پټي یې ورته خراب کړي وو. بیا یې په تاوان کې له زبیر دونه یو پسه واخیست. خیر دی فواده داسې مه وایه، موږ به په تاوان کې څه ورکړو. اوس یوه لاره وښیه، څه وکړم؟ سلیمانه بله لاره نه ده پاتې، مجبوره یې پلار دې خبر کې. نه که پلار مې خبر شي راته به قارېږي، بله دا چې بایسکل نه راته اخلي. بله لاره نشته سلیمانه، خپله دې ځان په جنجال اخته کړ. کاشکې پوهېدله چې په داسې جنجال به اوړم. ته صبر، زه پوهېږم چې څه وکړم. سلیمانه چېرته روان شوې؟ تا خو سمه لاره ونه ښودله، زه پوهېږم او کار دی. توتی سلیمان نه غوښتل چې پلار یې پرې خبر شي. هماغه و چې د لاغا کاکا دوی د کور خواته ور روان شو. کله چې هلته ورسېد ویلیدل چې پلار یې له د لاغا کاکا سره په جنجال اخته و. سلیمان د یوه دیوال سره پټ کېناست، ډېر خفه و. و توتی سهار به دې نور څه در خوږوم. سلیمان یوه شېبه هلته غلی ناست و، بیا غلی له هغه ځایه کور ته لاړ، خو هلته یې پلار او د لاغا کاکا جنجال درلود. د لاغا دا څه ډول انسان یې؟ پټي ته دې زما غوا درغلې، دا خو دومره خبره نه ده چې زما غوا دې کور ته در سره بولې. هله هغه راکړه چې بویزم. تر هغې چې تاوان مې رانه کې
غوا دې نه درکوم زه له دې ځه. ګوره دل آغا، همدا اوس له بازاره راتلم، په لار کې د سهیل په نوم یو هلک راته وویل چې دل آغا اکا د غوا کور ته ورسره بوتله، ځکه د هغوی ځمکو ته ورغلې وه. خیر دی غوا مې راکړه چې بویزم. زه دې یوازې غوا پټي کې نه وه خوشه کړې، خپله هم د غنمو پټي کې ډنډکلیک کاوه، ټول پټی راته ګډوډ کړی دی. باید تاوان یې راکړې پوه شوې او که نه. اوف ورک یې که دل آغا، ووایه چې د پټي تاوان دې څو افغانۍ کېږي؟ کم تر کمه 4000 افغانۍ تاوان یې را رسولی دی، باید ټول تاوان یې راکړې. سمه ده، زه تاوان در کوم، هره غوا له کوره راوباسه. سمه ده، خو که تاوان دې را نه کړ بیا جنجال ونه کې. مجبور یم ټولې پیسې په تاوان کې ورکم. اوف له ما سره خو ټولې همدا 2000 افغانۍ دي. اول دې پیسې راکه بیا دې غوا در سره بیا. واخله دل آغا، زما ټوله هستي همدا 2000 افغانۍ وه، خو خیر ته هم نه یې ملامت، شاید ډېر تاوان یې در رسولی وي. سمه ده، د یوه کلي یو، که نه 2000 افغانۍ ډېرې کمې دي، خو بل ځل دې که زوی داسې کړي وو بیا ګیله ونه کې، پوه شوې او که نه. ته صبر چې غوا دلته حویلۍ کې وتړم. دغه ده سلیمانه، وا سلیمانه. پلاره دلته یم. والکه ستا له لاسه چې تل د خلکو پټۍ کې ساتیري کوې، خو جنجال اوښته یم. د دل آغا پټی دې ور خراب کړی وو، مجبوره شوم ستا د بایسکل پیسې په تاوان کې ورکم. ورکیږه پلاره، بیا داسې نه کوه، خو زما د بایسکل پیسې به دې نه ورکولې. څنګه مې کړي وو؟ پرېښې مې وایي چې غوا یې په تاوان کې خرڅه کړې وه یا؟ بایسکل به څه وخت راته اخلې پلاره؟ راتلونکي کال پورې به صبر کوې چې د ځمکو حاصلات راټول او خرڅ کړم. هی کاشکې مې د دل آغا کدوی د پټیو څنګ سره ډنډکلیک نه کولای، اوس به مې کولای بایسکل درلودلی. توتی سلیمان له خپله لاسه په دې حال شو، تل به یې د خلکو پټیو سره نږدې ساتیري کوله، د هغوی کښتونو ته به یې زیان اړاوه، هغه د خپل هم له لوی جنجال سره مخ شو. اکا باندې ساتیري ځان نه پېژنده، ګل او ګلدانونه مې خراب کړل، خراب. زه خیر توتی، خو وروسته تر دې پام کوه، ښه شو چې اوس پوه شوې. اکا زه به لاړ شم چې دا کیسه خراته وایم، خراته. د خدای په امان اکا. زه نو په مخه دې ښه شه زما شین وزریه توتی. ګرانه همزولو، دا کیسه نصرت الله صمیم د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.